په ښار مین خلک په کومه معنا غره ته ژاړي، وخت به راځي چې زمانه به پښتانه ته ژاړي. او د زړه او سترګو دې نادر تړون ته وګورئ چې د زړه او سترګو دې نادر تړون ته وګورئ چې زړه بل ته ژاړي خو دوه سترګې همیشه زړه ته ژاړي. د هغه پورې کندر خواته یوه پیغله ناسته، د هغه پورې کندر خواته یوه پیغله ناسته، ډیوې بلې کړي خو خدای زده چې اوس څه ته ژاړي. او تمامه شپه زه او زړګی سره یو ځای ژړېږو، تمامه شپه زه او زړګی سره یو ځای ژړېږو، تمامه شپه زه مې زړګی هغه ته ژاړي. تمامه شپه زه او زړګی سره یو ځای ژړېږو، زه مې زړګی هغه ته ژاړي. او تمامه شپه مې زه زړګی هغه ته ژاړي. په دغه چم کې که د بد وکړل نو خاندې درته، په دغه چم کې د که بد وکړل نو خاندې درته، دلته که ښه کوې نو خلک به دې ښه ته ژاړي. او دلته دستور دی چې ژوندي خلک څوک نه یادوي، دلته دستور دی چې ژوندي خلک څوک نه یادوي. محبوب ژوندي ارمان ته نه ګوري خو مړه ته ژاړي، محبوب ژوندي ارمان ته نه ګوري خو مړه ته ژاړي. د مشرانو جرګه ټلویزیون قدرمنو او خوږو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې منئ. د کائناتو خالق دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. خپرونه کې راسره بیا تکړه ځوان استاد شاعر او ژورنالست شعر مې هم تاسو ته وړاندې کړ، استاد محبوب شاه محبوب راسره په خپرونه کې دی. استاده ستړي مه شئ، کور مو ودان. ژوندي اوسئ. تاسو ته سلام، درنو لیدونکو ته سلام. خدای دې وکړي چې وختونه او چارې به ښې روانې وي. ژوندی استاد د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد د ادب په برخه کې کار کوئ. کور ده. خپرونه به استاد له دې ځایه پیل کړو چې ادبیات څه ته وایي، استاد ولې ورته ادبیات وایي؟ ډیره مننه. یو خو هغه تعریفات او هغه پیژندنې دي چې موږ تاسې بیا په کتابونو کې وایو. یو هغه څه دي چې موږ غواړو چې په تیوریکي لحاظ په هغه پوه شو. بلکل. که چېرته هغه په لوی مفهوم ادبیات شرح کړو، ټول هغه لیکلي او نالیکلي ویناوې چې هغه هنري ارزښت ولري هغه د ادبیاتو په ډله کې راځي. الفت صاحب بیا وایي چې ادب له مهذب نه اخیستل شوی، او مهذب عربي کې هغه ونې ته وایي یا هغه د ونې هغه عملیه ده چې کله یوه ونې نه هغه خراب شاخونه ترې لرې شي، هغه پاک او روغ پاتې شوی، دا ونه مهذبه شوه. نو همدا شان ادبیات هم دي. نو موږ ویلی شو چې ادبیات زموږ په ټولنه کې د ټولنیزو علومو هغه برخه ده چې زموږ فکري لوری یا زموږ فکرونه په مهذبه بڼه ټولنې ته وړاندې کوي. دا د ادبیاتو تعریف دی. ډېره مننه. استاد که په اړتیا یې راته وغږېږئ، یوه ټولنه ادبیاتو ته څومره اړتیا لري؟ څو ورځې وړاندې مې درس ورکوو په پوهنتون کې، یو محصل راپورته شو ماته، استاده موږ ادبیات ولې لولو؟ وایي ما نه خلک پوښتنه وکړي، راته ووایي چې تاسې ادبیات ولې ښه څه شی به تا نه جوړ شي. بیا ما هغه ته وویل چې ادبیات د ټولنې ډېر مهم او یو پرځای برخه ده. که چېرته موږ غواړو چې یوه ټولنه په فکري لحاظ ورغو، د یوې ټولنې فکر ترمیم کو، نو باید ادبیات ولولو. ما هغه ته وویل چې تاسې به ادبیات چې لولئ، د ادبیاتو نه ستاسې هدف دا دی چې تاسې ټولنې ته فکر ورکړئ، مفکوره تولید کړئ. کله چې تاسې مفکوره تولید کړه، فکر مو تولید کړه، تاسې ټولنه او یا هم د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رهي کړه. نو په دې خاطر چې موږ غواړو ټولنه د ټولنې عامه روان مثبتې خوا ته رهي کړو، نو پکار ده چې ادبیات ولیکو او ادبیات ووایو. دا یو. ګورې د ادبیاتو که چېرته یو څوک راته وایي چېرې زه ادبیات وایم یا په ادبیاتو کې کار کوم، نو ګټه یې ماته څه ده؟ یا مثلا کیسه وایم، ولې ماته څه ګټه؟ نو په دې کې څو خبرې دي. د ادبیاتو نه هدف یو دا دی چې موږ به عامه روان مثبتې خوا ته رهي کوو. دا یو. موږ به معلوماتي بڼه
خپله کړي وي. موږ به عامه روان داسې جوړو چې هغوی ته معلومات ورکړو. موږ به په مفکوروي لحاظ عامه روان تغذیه کوو چې مفکوره ورته انتقال کوو. موږ به هغوی ته تفریح ورکوو. موږ به د راتلونکي په اړه هغوی ته یو فکر ورکوو، د ژوند فکر به ورته ورکوو. اوس مثلا زه وایم چې یو شاعر دی وایي دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه. ښه دا مسله کېدای شي د ډېرو خلکو په ذهن کې وي، مګر کله چې دا په ادبي یا هنري جامه کې راپټه شوه او چاته وړاندې شوه، نو سړی که کله دا واوري وایي رښتیا ده، ځکه ډېر زر پې تاثیر کوي. یو خو الفاظ موزون دي، بل داسې ښه ترکیب جوړ شوی دی چې په هغه ډېر تاثیر کوي. د هغه عامه روان ته یې تغییر ورکړه. زما یو پیژندګلو هغه یو وخت کې ډېر پخوا داسې لرې م سره پیژندل، هغه د وسلوالو په لیکو کې و. ډېره موده وروسته دی د سولې له پروسې سره یو ځای شو، یو ځای را سره مخ شو. هغه سره ما خبرې کولې، ما څنګه یو دم دې دا فکر تغییر وکړ. و یاره یو وخت داسې و چې جنګ به مې کوو، خلک رانه ډېر ووژل شول، کورونه رانه وران شول، ډېر مشکلات مې پېښ کړل. بیا یو وخت کې مې راډیو اورېده، په راډیو کې مې دا بیت واورېده، دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې وایي په دې ذهن کې مې لکه یو انفجار چې وشي، بیخي کاملا بدل شو. وایي فکر مې کو کور ته راغلم، پروت وم، مال چېرې دا څه کوم، یعنی یو بیت دا څه مې روان دي، دا یو بیت. دومره اغېز تاسو فکر وکړئ چې دا یو بیت په یو انسان دومره اغېز کوي او دومره کاملا تغییر ورته ورکوي. نو نور ادبیات به څومره تاثیر کوي؟ ډېر زیات تاثیر کوي. نو ادبیات که موږ ته تفریح راکوي دا یوه ګټه ده. ادبیات که موږ ته زموږ مفکوره جوړوي دا بله ګټه ده. که زموږ عامه روان مثبتې خواته راکوي دا بله خوا، او که هرې خواته راکوي. یعنې ګورئ داسې نه ده چې یوازې د مثبتې خواته راکوي، منفي خواته هم ځینې ترانې، ځینې کیسې مې تاسې اورېدلي چې ځوانان یې وګوري، یا دا ځینې فلمونه ځوانان یې وګوري، بیا هغوی اکټونه کوي چې هله زه جهانګیری یم او هله زه فلانی یم. دا ډراما فلم دا د ادبیاتو برخه ده. نو چې دا د ادبیاتو برخه وي، خامخا په هغه ټولنې باندې یا زموږ په ځوان قشر یا زموږ هغه ټولنیز نزاکت باندې تاثیر لري. نو ادبیات ډېر مهم دي. کور مدان یعنې استاد د یوې ټولنې ډېر مهم اړتیا. بېشک ژوندي اوسئ. استاد په ادبیاتو خو پوه شو، اوس غواړو په دې پوه شو چې ادبپوهنه څه ته وایي. ښه، که موږ غواړو چې په علمي ډول په ادبیاتو پوه شو، نو دا یوې تیوریکي خواته اړتیا لري چې هلته تیوري موجوده وي. مثلا زموږ ډېر شاعران به تاسې لیدلي وي چې هغوی په ډېر په دې تیوري نه پوهېږي، مګر شعر لیکي، ډېر ښه مفهوم پکې ور انتقالوي. خو بیا ځینې کسان چې هغوی غواړي چې یاره زه باید په تیوري م پوه شم ورسره، هغوی فکر کوي چې یاره د تیوري نه علاوه زه باید د ادبیاتو په جوړښتو، ماهیتو، په داسې څیزونو پوه شم چې کاملا زه تخصصي برخورد له دغه سره وکړم، له ادبیاتو سره وکړم. نو هغوی بیا ادبپوهنه لولي. ادبپوهنه زموږ د ادبي تیوري هغه لوی بحث دی چې ادبپوهنې کې بیا مثلا د ادبپوهنې هغه څانګې راځي چې هغه ادبي تیوري بیله ده، کره-کتنې بیله ده، تاریخ بیل دی او متن پوهنه، دا کیسې میسې بیلې دي. خو په دې خاطر که موږ غواړو چې علمي برخورد له ادبیاتو سره وکړو او په شعوري ډول مخې ته لاړ شو، نو باید ادبپوهنه ولولو. استاد ادبپوهنه څو برخو باندې ویشل شوې؟ یو خو زموږ ستاسې د پښتو ادبیاتو کې چې کومه تیوریان لیکل شوي دي او یا د دوی دا څانګې چې ویشلي دي چې اساسي څانګې دي، فرعي څانګې دي، او دوی دغه کوي شرح کوي چې هغه مثلا کره-کتنه بیله ده، د مثلا متن پیژندنې بیله ده، د هغه نه علاوه ادبیاتو تاریخ بیل دی، دې ته ورته نور ډېرې څانګې لري. مګر هغه نړیوال سټنډرډ او اصول چې کوم ټاکل شوي دي هغه بیا بیل دي. هغه بیا داسې دي چې دوی د ادبپوهنې بحث لومړی په دوو برخو ویشي. یوه خوا یې کاملا جوړښتي خوا ده چې وایي یاره جوړښتي د ادبیاتو هغه جوړښتي بحث دی. یو د ادبیاتو کاملا معنوي بحث دی. دوی په دغه دوو برخو ویشي، معنوي خوا یې بیله ویشي او جوړښتي خوا یې بیله ویشي. کیدای شي په دې جوړښتي خواو کې چوکاټونه او ادبیات تیوري او دې ته ورته نور کیسې راشي، او په معنوي خوا کې بیا د ادبي چوکاټونو په معنویاتو بحث وشي چې هلته تر ډېره پورې هغه د کیدای شي د فنونیه چوکاټونه یا د فنونیه ادبیاتو نه بحث هلته وشي.
نو دغه نړیوال ویش دی. خو زموږ دلته کوم ویش چې مثلا زموږ په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی هغوی اساسي او فرعي څانګې ویل، ادبیاتو تیوري او ادب کرکتن او ادب تاریخ د هغه اساسي څانګو کې راوړي دي. دې ته ورته متن پېژندنه او نورې برخې چې دي هغې بیا په فرعي څانګو کې راوړي دي. کورادان غواړو استاد اوس په دې پوه شو چې ادبي تیوري څه ته وایي. یو مسله دا ده چې لکه ما چې تاسو ته مخکې وویلې چې که موږ غواړو چې له ادبیاتو سره یا د ادبي چوکاټونو سره شعوري برخورد وکړو او د شعوري برخورد نه علاوه یو ځانګړنه باید دا اوسیږي چې که موږ غواړو چې کاملا باید بشپړ په هغه موضوع باندې پوه شو. یو خو داسې شاعران چې مثلا هغوی یا لیکوالان وي یا هنرمندان وي چې هغوی ادبیات نه ویلي مګر هغه هنري تومره پکې موجوده وي، هغه غزل لیکي مګر په دې نه پوهېږي چې د غزل چوکاټ څه ډول دی، هغه آزاد نظم لیکي په دې نه پوهېږي. خو که موږ غواړو چې شعوري پې پوه شو نو باید د ادبیاتو تیوري ولولو. د ادبیاتو تیوري کار دا دی چې زموږ یو شاعر یا زموږ یو لیکوال به په دې پوهېږي چې یاره د غزل جوړښت څه ډول دی، د آزاد نظم جوړښت څه ډول دی، د لنډې کیسې جوړښت څه ډول دی، د یو ناول جوړښت څه ډول دی، څه ډول باید وکارو. یعنې دا شعوري بڼه ده. د هغه شعوري بڼه ده او شعوري بڼه یعنې هغه علمي خوی ده، علمي چې کاملا سړی بیا پې پوه شي. لیکوال ته دا ورښیي چې تا مثلا غزل ولیکه د غزل چوکاټ دغه شانتي وي. د غزل که چېرته موږ تقطیع کوو داسې تقطیع کوو، که مثلا آزاد نظم موږ لیکو د آزاد نظم جوړښت داسې دی، که مثلا قصیده لیکو د قصیدې جوړښت داسې دی، که لنډه کیسه لیکو د لنډې کیسې جوړښت او سټرکچر داسې دی. دغه سټرکچرونه دا جوړښتونه ټول ورته په شعوري ډول ښیي چې هغه باید پې پوه شي. نور خو زموږ مثلا ملنګ جان به په زرو کلو کې یعنې هغه زه څومره مطالعه چې د ملنګ جان نه لرم هغه کېدای شي سره په دې پوهېده نه چې غزل تعریف داسې دی او د غزل جوړښت داسې دی مګر هغه ډېر ښه شعر لیکلی په هغه معنوي لحاظ. یا مثلا هغه په دې نه پوهېده چې قصیده څنګه د بګتۍ څنګه لیکل کېږي، لوبه څنګه لیکل کېږي، مګر هغه خپله هنري جذبه ورسره وه په زړه کې په ذهن کې یو څه یې راویستل. نو په دې خاطر که موږ شعوري برخورد کوو باید ادبیات تیوري ولولو. کور مدن ډېر زیات مننه استاد، که مو خوښ یو لنډ شاندمه وخت بیرته به راګرځو. مننه. قدرمنو لیدونکو ورځو لنډ شاندمه لرو، له دمې نه وروسته بیا هم له تاسو سره یو ملتیا مو غواړم. د سر پراز مې پوکړه ما پتال و پوهوا، د سر پراز مې پوکړه ما پتال و پوهوا، مطرب په نغمو مې د جمال و پوهوا. بیا شپه شوه نیمه شپه شوه څه پسته په زړه راووري، بیا شپه شوه نیمه شپه شوه څه پسته په زړه راووري، سپوږمۍ په پلوشو مې د مشال و پوهوا. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. استاد محبوب شاه محبوب را سره په خپرونه کې دی. استاد په دې هیله یم چې ستړي شوي. استاد که اوس به دې ته راشو چې د ادب پوهنې په تاریخ راته وغږېږي چې ادب پوهنه څه وخت رامنځته شوه. که چېرته بحث په دې کوو چې مثلا په پښتو کې د ادب پوهنې هغه لومړني څرکونه کلو نو دا یو ځانګړی بحث دی. که چېرته بحث په هغه نړیوالو د ادب پوهنې په هغه نورمونو اصولو قواعدو کو دا بیل بحث دی. دې کې شک نشته دی لکه څنګه چې موږ د ژبې او د ژبپوهنې خبره کوو، اول ژبه رامنځته شوې ده، بیا د ژبې لپاره ژبپوهنه وروسته رامنځته شوې ده. همدغه شان د ادبپوهنې مسله هم ده، اول ادبیات رامنځته شوي دي، د ادبیاتو دپاره تیوري بیا وروسته ټاکل شوې ده. داسې نه دي شوي چې اول چوکاټونه ټاکل شوي بیا هماغه چوکاټونو ته د کار شوی دی. مثلا یو لنډۍ ده، لنډۍ اول په پښتو کې لیکل شوې ډېره خوندوره ده. که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالی بېننګۍ ترې ساتي. یا مثلا خال به د یار د وینو کېږده چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموي. دغه لنډۍ کله که زموږ په ولسي ادب کې رامنځته شوې ده دا داسې نه دي شوي چې دې دپاره دې اول چوکاټ جوړ شوی او دا ښځې کېنولي یا سړي کېنولي چې وروره یا خورې دا لنډۍ به داسې لیکي. نه، دا کار داسې نه دی شوی. اول لنډۍ هغوی ویلې ده، په ولس کې دا شی مشهور شوی دی. ملال را پاڅېدلی، مثلا که څه هم د ملال نه خو دا سلګونه کاله وړاندې د لنډۍ تاریخ دی، خو ملال را پاڅېدلی ویل چې که په میوند کې شهید نشي خدای ګلالی بېننګۍ ته دې ساتي. ټولو خلکو ته یې خوند ورکړی. په همدې جوړښت کې بس خلکو نوره بیا شاعري کړې.
یو بل څوک راپورته شوی هغه بله لنډۍ ویلې، بل څوک راپورته شوی بله همداسې دغه جوړښت مشهور شوی. کله چې دا جوړښت مشهور شوی او ټول منلی شوی، له هغه وروسته بیا ادبپوهان ورته ناست شوي دي دې دپاره تیوري لیکلي. تیوري داسې لیکلي چې لنډۍ به لومړنۍ نیمبیتۍ به 9 سېلابه وي، دویم به 14 سېلابه وي، پای به په وینا یا وونه یا دې ته ورته نور په دې مسایلو به وي. دا تیوري ورته وروسته ټاکل شوې ده. کله چې موږ د ادبیاتو یا د بشري علومو بحث کوو نو دې کې هیڅ شک نشته چې د یونان تمدن باید یاد کو، ارسطو باید یاد کو، سقراط باید یاد کو، افلاطون باید یاد کو، شبلی باید یاد کو، دې ته ورته نور ډېر زیات دا خلک باید یاد کو ځکه دا د نه هېرېدو خلک دي. دا هغه خلک دي چې دوی په دې برخه کار کړی. په یونان کې چې کله هغه وخت د تمدن مرکز و، هغه لومړني بحثونه په یونان کې رامنځته شوي، دا له میلاده وړاندې دي. د ادبیاتو په اړه، د ادبپوهنې په اړه، د هنر په اړه، په ځانګړي ډول په عمومي د بشري علومو په اړه لومړني بحثونه چې شوي دي او هغه بحثونه چې تر موږ هم اوس را رسېدلي دي او یو ډول ډېر دغه دي منطقي دي. کاملا ځینې شیان به داسې چې اوس د ردېدو دي که نه، خو یعنې یو ډول منطقي دي. دا په یونان کې شوي دي له میلاده وړاندې. که د ادبیاتو په اړه بحث وي، که د ژبې په اړه بحث وي، که د بشري علومو په اړه بحث وي، دا بحثونه هلته رامنځته شوي دي. ځینې چوکاټونه مثلا ډرامې، ځینې سټیج ډرامې، ځینې سرودونه، دې ته ورته نور څیزونه، دا ټول پخوا وو. مثلا موږ که د اوستا او د سانسکریټ بحث کوو، د پښتو بحث کوو، ویدي سرودونه ډېر پخوا وو، میلاد نه وړاندې د سرودونه وو. مګر دا سرودونه نه دي تشریح شوي، سرودونه بیا د میلاد نه وروسته تشریح شوي دي. یعنې هدف دا دی چې چوکاټونه پخوا هم وو، چوکاټونو تشریح وروسته شوې ده. یعنې دا چوکاټونه وروسته تشریح شوي چې یاره لنډۍ داسې ده، یا مثلا ویدي سرودونه په دې چوکاټ کې لیکل شوي، دا ځانګړنې لري او دې ته ورته نور، دا تیوري وروسته تشریح شوې او باید وروسته تشریح شي. همدارنګه د یونان مسله ده، د میلاد وړاندې هلته په یو شمېر ادبي موضوعاتو بحث شوی، په هنري موضوعاتو بحث شوی دی او همدغه بحثونه دي چې موږ ته یې خام مواد په لاس راکړي دي. ورځ تر بلې تغییرات پکې راځي، ورځ تر بلې ادبي تیوري پرمختګ کوي، ورځ تر بلې زموږ په چوکاټونو کې هم تغییرات راځي. او استاد یعنې ویلی شو دلته چې د ادبپوهنې او د ادبي تیورو ویاړ هم یونان ته موږ وربخلی شو. ښه، ګورئ داسې دی چې ښایي له یونانه ور علاوه په ځینو نورو سیمو کې هم دغه بحثونه شوي وي، خو یونان ته ولې دا کریډټ ورکوو؟ وجه دا ده چې د هغوی نه موږ ته لیکلي ځینې څیزونه پاتې دي. اوس موسیقا ډېر مهم اثر دی، صحیح، یا دې ته ورته نور ځینې کتابونه، یا د ګرینډل ډېر مهم کتاب دی زموږ سره. دغه کتابونه دي چې موږ سره د ماخذ په توګه پاتې دي. کیدای شي اوس دا خو څوک نشي ویلی، کیدای شي له میلاده وړاندې په یونان کې نه، د یونان نه علاوه په یو بل ځای کې هم داسې بحث شوی وي، خو دا چې لیکلی سند نشي نو موږ مجبور یو چې کریډټ چا ته ورکړو؟ یونان ته. ډېره مننه. استاد د ادبي تیورو په دندو راته وایي چې ادبي تیوري څه دندې لري؟ مونږ دا په ځانګړي ډول په د ژبو ادبیات پوهنځي په دغه ډپارټمنټونو کې چې پښتو ادبیات بیل دي، دری بیل دي، چینایي بیل دي، ټول دي، دې کې یو ځانګړی مضمون مونږ د ادبي تیوري په نوم باندې لرو. هلته مونږ ادبي تیوري تدریسوو. هلته مونږ محصل په دې پوهوو چې د لنډې کیسې جوړښت څه شی دی. نو د ادبي تیوري دنده دا ده چې دا د ادبي چوکاټونه نه دي، دغه د ادبي چوکاټونو دندې، د ادبي چوکاټونو جوړښت، د ادبي چوکاټونو بدلونونه، د ادبي چوکاټونو ډولونه، دا ټول تشریح کوي. دا دنده ده، دا تشریح کوي او زموږ یو محصل په شعوري ډول په دې پوهېږي چې یاره لنډه کیسه دا جوړښت لري، غزل دا جوړښت لري او دې ته ورته نور. بیا که بله ورځ کره کتنه کوي نو هغه بیا اول فکر کوي چې ښه زموږ د ادبیاتو په تیوري کې د غزل لپاره چوکاټ دا دی، بیا هماغه چوکاټ باندې لګي کره کتنه کوي، وایي چې دا غزل دی که نه دی، ښه نه غزل نه دی، څه شی دی؟ آزاد نظم دی. بیا په آزاد نظم کې فکر کوي چې آزاد نظم دی، دغه آزاد نظم نیمه آزاد نظم دی که بشپړ آزاد نظم دی؟ ښه بشپړ آزاد نظم دی، ځکه ته خو دا تیوري لوستي که نه. نو د ادبي تیوري دندې دا دي چې دا زموږ هر هغه څوک ادیب چار څوک دی، څېړونکی دی، کره کتونکی دی، هغه په دې پوهېږي چې چوکاټ دا دی او جوړښت داسې دی. که یو چا سره پوښتنه پیدا شي چې ولې ادبي تیوري لولو ځان پرې پوهوي؟ ځکه که موږ ادبي تیوري ونه لولو ادبیات پرمختګ نه کوي. د ادبي تیوري پر بنسټ موږ کولی شو کره کتنه وکړو.
که غواړو چې کره کتنه وکړو نو موږ ته پکار ده چې په ادبي تیوري باندې ځان پوه کړو. ګوره د کره کتنې لپاره څو شیان ډېر مهم دي. که زه غواړم چې کره کتنه وکړم په معنوي لحاظ باید د ادبي چوکاټونو په ټولو مفاهیمو ځان پوه کړم، په فنوني علومو ځان پوه کړم، په ادبي تیوري باید ځان پوه کړم، په متن باید ځان پوه کړم او دې ته ورته نور څومره اصول چې دي په دې ټولو باید ځان پوه کړم. نو کله ما چې په دې باندې ځان پوه کړل هغه وروسته زه بیا کره کتنه کوم. کره کتنه که نه وي ادبیات پرمختګ نه کوي. د ادبیاتو د پرمختګ یوازینی لامل څه دی؟ هغه کره کتنه ده. د کره کتنې دپاره ځینې څیزونه دي چې هغه باید موږ مخکې له مخکې ولولو. ځکه ستا سره لګیا یم او ته ماته یو غزل راکړې چې به ده کره کتنه وکړه، خو که ما ادبي تیوري نه لوستې زه په هغه کره کتنه نشم کولی. که ته ماته وایې دا لنډې کیسې باندې کره کتنه وکړو ما ادبي تیوري نه لوستې زه کره کتنه نشم کولی. نو ادبي تیوري چې ده دا د ادبیاتو هغه روح پیژني، د ادبیاتو چوکاټ پیژني، د ادبیاتو د هنر هغه چوکاټونه چې په دغه برخه کې دي دا ټول پیژني او کله چې دا موږ وپیژنو زموږ ادبیات به پرمختګ کوي. کورودان استاد اوس دلته پوښتنه ده که چیرې ادبي تیوري نه وای نو بیا که ادبي تیوري نه وای زموږ ادبیات هم په شعوري ډول پرمختګ نه کوي. د لنډۍ که اوس په شعوري ډول کار ورته کېږي پرمختګ کوي وجه دا ده چې د ادبي تیوري معلومه ده، هغه چوکاټ معلوم شوی دی. داسې به و چې اوس که دا تیوري نه وای تشریح شوی ما به مثلا لومړی سیلاب لومړنی نیمبیتۍ 9 سیلاب او بل به 14 ته به ناست وي که ما او تا سره اړیکه ډېر نه وي تا به لومړنی نیمبیتۍ 10 سیلاب راوستو بل به 14 راوستو یو ډول ګډوډي رامنځته کېده. نو په دې خاطر چې دا چوکاټ تشریح شو چې دا لنډۍ ده د لنډۍ چوکاټ هم دا دی. دا د ادبي تیوري کار دی. ادبي تیوري خپله دنده سرته ورسوله تا ته معلومه شوه ما ته هم بل ته او د ادبیاتو پرمختګ شعوري شو. کورمدان ډېره زیاته مننه. استاد څنګه مو خوښه ده چې لیدونکي به هم په تمه وي او خدای وکړي چې دوی لپاره دا بحث خوندور تمام شوی وي. ستاسو یو ښکلی کلام غزل به واورو. بیخي سمه ده. زه به یو غزل درته ووایم. مهرباني استاد. دا ردیف لږ اوږد دی. دا داسې ده چې په رښتیا ځي هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه. واه ډېر ښکلی. په رښتیا ځي هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه ښه ما پرېږدي هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه دومره ګیلې هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه ډېر خوندور. دومره ګیلې هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه ما ځوروي هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه زړه پسې خورې هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه ځان خواروي هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه زړه پسې خورې هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه ځان خواروي هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه چې شي یوازې نو بیا څه وایي مطلب مې دا چې ژړا کوي هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه چې شي یوازې نو بیا څه وایي مطلب مې دا چې ژړا کوي هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه سوداګري ده تاواني هم زه او زنداني هم زه. ډېر خوندور. سوداګري ده تاواني هم زه او زنداني هم زه ته یې منې هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه. خوب کې لګیا یې ګیلې کوي د چا نوم اخلي خوب کې لګیا یې ګیلې کوي د چا نوم اخلي ما یادوي هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه. نښه دې پرېښوه او رانه لاړې دا اراده وه نښه دې پرېښوه او رانه لاړې دا اراده وه ته بیا راتلی هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه. بیا شراب څښې هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه. محبوبه مرې هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه. ډېر خوندور. خدای مو استاد ژوندي لره. مننه ډېره مننه. ژوندي اوسه. استاد د واقعا بحث مو ډېر خوندور و. کوردان کلام مو هم موږ ته ډالۍ کړي. ستا پوښتنې خوږې وي ځکه بحث ژوندی اوسئ استاده. دا د ابزار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده استاده. لنډ پیغام مو راخلو او دا پیغام مو لیدونکو سره هم شریکوئ. مهرباني. ښه زه څه موده وړاندې دغه ته تللی وم اخر ته لاړ شئ اخر ته چې دا ځای رانه ورک نه شي که نه سریلانکا ته تللی وم. ښه بیا هلته یو کتابخانه وه نو کتابخانې ته لاړم. کتابخانې مسؤله چې وه هغې ماته ویلې چې سریلانکا باندې ډېر جنګونه تېر شوي
هغه ماته ویلي و چې یو پیغام دې دلته ولیکه. ما ویل ښه. نو زه دا پیغام اکثر عرضي کې لیکم، هلته هم جنګونه ډېر تېر شوي وو، دلته نو هغه زه به پښتو الفاظ وایم ځکه انګلیسي خو به اوس هداسې ده چې وایي مینه یوه داسې پیریانۍ کلي ده چې خلاصوي هره دروازه د زړه. نو کوشش وکړئ چې مینه وکړئ. نو دا به زه هم دلته ولیکم. نو پښتو یې ولیکم که پښتو به یې ولیکم؟ په پښتو یې ولیکئ استاذ. خدای دې وکړي چې دا زما ډېره پیغام مننه استاذ مهرباني. مینه داسې یو کلي ده. مینه یوه داسې پیریانۍ کلي ده چې د زړه هره دروازه خلاصوي. نو کوښښ وکړئ چې مینه وکړئ. کور د ودان. ډېره زیاته مننه استاذه چې ادبزار خپرونې ته راغلې او موږ سره مو ګډون وکړ. کور ودان. تشکر. ژوندي اوسئ. زه خوشحاله شوم. ډېره مننه. مننه. قدرمنو لیدونکو تاسو نه هم زښته زیاته مننه. خپرونه د درد صاحب په دې بیت سره پای ته رسوم. محبت چې پکې جرم نه وي درد ده. زه د هغې زمانې په انتظار یم. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځو، پاک او بخونکي څښتن تعالی مسپارم. ښه د بریالي اوسئ. الله مل شه.